د افغانستان اسلامی امارت د فرهنګي چارو کمیسیون سمعي او بصري څانګه د الامارات جهادي سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په اوس وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د نړیوالو او کورنیو رسنیو تر ټولو ټاپ موضوع او د سر موضوع د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکایي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو موضوع ده چې ټولې رسنۍ ورباندې خبرې کوي. دا چې دا مذاکرات ولې ودرېدل په ناڅاپي توګه باندې د همدې موضوع او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه باندې موږ د افغانستان د اسلامي امارت د رهبري شورا او مذاکراتي ټیم غړي او د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه دفتر مشر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب سره مرکه کړې ده چې د مذاکراتو اړوند او یو شمېر د عامو خلکو هغو اندېښنو او سوالونو ته چې د افغانستان د اسلامي امارت د راتلونکي نظام په اړه لري هغو ته به ځوابونه وایي. محترم متقي صاحب ښه راغلاست. که تر هر څه مخکې راته ووایاست چې امریکایان ولې د مذاکراتو څخه په ناڅاپي توګه باندې نټه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې له امریکایي لوري سره د اسلامي امارت مذاکرات لس میاشتې شاوخوا په ښه انداز کې روانو، د کامیابۍ په لور روانو. ټول هغه اختلافي موضوعات چې قابل بحث و په هغو باندې بحث وسو او د طرفینو په توافق باندې نتیجې ته ورسېدو. دا چې امریکایي لوري بیرته له مذاکراتو نه شاته سو، زه فکر کوم دا تر دوی پورې اړه لري چې دوی ولې شاته سو. خو د ما خپل برداشت دا ده چې په دې برخه کې د امریکا خپل داخلي مشکلات یا د دوی په خپل کور کې نه همغږي او یا د خپل ولس یا د خپلو خلکو یا د خپلو سیاسیونو یا د خپلو نظامیانو د یو طرف رایه په بل غالبه کېدل یا د آینده انتخاباتو په رابطه باندې داسې یو اقدام کول چې هغه یو څوک د ځان په ګټه وبولي. زه فکر کوم دا تر ډېره حده د امریکا داخلي موضوع په داخلي مشکلاتو پورې اړه لري. بل عامل یې ماته خاص په نظر نه راځي، بلکې په دې سلسله کې د امریکا ډېر لوړ رتبه پلاوی تعین شوی و چې په هغه کې د سپینې ماڼۍ استازي وو، د CIA استازي وو، د پینټاګان استازي وو، د وزارت خارجه استازي وو، په هغه کې نظامی جنرالان وو، په هغه کې ډیپلوماټان وو او دوی به همزمان له مذاکراتو سره چې موږ سره به کول. د سیمې هیوادو ته سفرونه لرل، روسیې ته سفرونه لرل، چین ته لرل، پاکستان ته لرل، ترکیه او اندونیزیا او نورو هیوادو سره، ازبکستان د ټولو سره دوی په جریان کې وو. یعنی دا ساحه ډیره پراخه رانیولې وه. اروپایي اتحادیه سره، د ناټو له غړو سره، د ټولو سره دوی په جریان کې وو. یعنی له دې ټول پراخ بهیر نه شاته کېدل او بیا د ټولو ته بیا وروسته قناعت ورکول، زه فکر کوم دا به امریکا ته مشکل وي. او د اسلامي امارت په رابطه باندې خو کوم نقصان یې ځکه نه بولو چې موږ پخوا په خپل دریځ ولاړو، اوس هم په هغه دریځ ولاړ یو. نه د چا ملامتي راته متوجه ده او نه یو داسې اقدام شوی ده چې په هغه کې دي دغه ګوته موږ ته ونیول چې دا سبب د دې شو چې مذاکرات یې ورباندې وځنډېږي. هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ له لارې وویل چې په افغانستان کې په کابل کې یو حمله وسو، هلته د دې یو عسکر ووژل سو او دغه سبب یې د مذاکراتو د درولو همدغسې دغه ملاقات د ځنډ سبب وباله. دا خبره څومره معقوله معلومېږي؟ دا خو ځکه ډېره معقوله نه معلومېږي چې یو خو د موږ د دوی تر مابین 18 کاله کېږي چې جنګ جریان لري او هره ورځ همدا پیښې رامنځته کېږي او د امریکا د خپلو احصایو له مخې نه د دوی په زرګونو عسکر وژل سوي دي او په لسګونو زره په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي یا په جنګ کې زخمیان سوي دي. نو دا د یوه عسکر وژل کېدل د دومره لویې پروسې د ځنډ سبب ګرځول دا معقوله نه ده. جنګ جریان درلود، اوربند نه و سوی، اوربند که کېدو یا یو په بل باندې حملې راکمېدې دا به د توافقنامې له امضا نه وروسته کېدې. داسې په دې وخت کې هېڅ نه وه، توافقنامه لاسلیک سوې نه ده او هېڅ هوکړه سوې نه ده
او جنگ د 800 کلونو جریان لري بیا یوه پیښه د دې سبب ګرځول دا ماته یو بې ځایه بهانه ښکارېږي. جناب متقي صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ له رسنیو سره دا خبره وکړه چې که اسلامي امارت یو لړ داسې اقدامات ونه کړي چې هغه د ده په خبره د جنگ کې د جنگ شدت د کمولو په برخه کې هغه موږ ته خیانت بخښه نه وي نو موږ نه یو تیار چې بیا دوی سره خبرې اترې ترسره کړو. آیا اسلامي امارت تیار ده چې په جنگ او په خپلو حملو کې هغه شدت دغه کم کړي یا بیخي لرې کړي او یا مثلا داسې نور څه اقدامات وکړي چې هغه د اسلامي امارت په موقف کې په تنزل باندې ونمول شي؟ اصلا د جنگ کمول یا یو په بل باندې حمله نه کول یا د لویه مسأله حل کول خو دا مذاکرات دي چې د پاره جریان لري دا ناستې ولاړې دي همدې دپاره دي دا شان خو هلته رامنځته کېدای شي توافق وشي دوی به د توافق تر امضا پورې صبر کړی وای په توافقنامه کې هر څه راغلي وو چې دا قدم به اخیستل کېږي بیا به دا کېږي بیا به دا کېږي په هغه سره تاوتریخوالی هم راکمېدو ځکه امریکایي ځواکونه او ټول خارجي ځواکونه له افغانستانه وتل هغوی خپل اډې راټولولې هغه د جنګ یو لوی اړخ و له دې سره خود به خود جنګ راکمېدو همداسې د دوی د وتلو په وخت کې اسلامي امارت په دوی باندې حملې نه کولې نو دا خپله د دې سبب ګرځېدو چې جنګ باید راکم سوی وای او تر دې مخته د جنګ د کمېدو یا د اوربندې کولو چې نه توافق سوی وي نه کوم په مابینځ کې یو غټ اعتماد موجود وي دا خو داسې یو غوښتنه ده چې معقوله نه ده هر څه که کېږي هغه باید په توافقنامه کې ځای شي د هغه له مخه باید عمل وشي. په دې کې کوم شک نشته متقي صاحب چې کله د توافقنامې لاسلیک ته ډېرې لنډې شپې پاتې وي په کابل او د هېواد په نور یو شمېر سیمو کې ولایتونو کې د اسلامي امارت له لورې نه ډېر پراخ بریدونه ترسره شول د رسنیو په بنیاد باندې چې په دې کې په کابل ښار کې ملکي خلک هم ووژل شول دغه خو به کوم لامل نه وي چې دغه مذاکرات امریکایانو ته یو پلمه په لاس ورغله او د مذاکرات یې شاته کړل. ګوره وایي که بهانې کوي بانې ډېرې دي او که یارۍ کوي لارې تېرې دي و دا جنګ اوربند نه و سوی توافقنامه نه و امضا سوې له 800 کلو د جنګ دوام و جنګ طبعا کله لیک شدت پیدا کی کله بیا لیک وروسي کله بیا شدت پکې راسي نو دا هیڅ کله د دې دلیل نشي کېدای او بل دا د سدي د کوم دلیل له مخې نه دا مذاکرات وزنډول آیا اوس دوی هغه هدف ترلاسه کړی اوس د امریکایانو مرګ زوب له درېدلې ده اوس په افغانستان کې کوم جنگ را کم سوی ده نو خو دوی باید داسې اقدام کړی وای چې په هغه باندې جنگ را کم سوی وای دوی خو نور هم د جنگ د شدت خبره وکړه او خپل بار اعلانونه وکړو چې موږ دومره طالبان شهیدان کړي دي او زر قسم شهیدان کړي دي او 2000 شهیدان کړي دي او دومره حملې کړي دي او دومره فشار وارد کړی ده نو دا خو د هغه سبب نه ګرځي چې کوم دلیل دوی وړاندې کوي دوی خو د دې لپاره مذاکرات وځنډول چې ولې یو کس مړ شو او دغه په جواب کې بیا نور تاوتریخوالي ته وده ورکړه نو دا خبره بې ځایه خبره ده او د دې دلیل نشي کېدای چې مذاکرات ورباندې وځنډېږي. متقي صاحب دا خبره خو به واقعیت وي چې تاسې د ولسمشر ټرمپ لخوا کم ډیویډ ته دعوت سوي واست تر مذاکرات او تر توافقنامې مخکې د هغې تر توافقنامې تر لاسلیک مخکې تاسې ولې کم ډیویډ ته نه ورتللاست علت یې څه وکړه راته ووایست او که دا هم راته ووایست که چیرې دا مذاکرات بیرته له سره پیل کېږي له صفري نقطې څخه بیا پیل کوي او که له هغه ځای نه چې مخکې تر کومه ځای رسېدلي بلې د امریکا لخوا خو د اسلامي امارت مسؤلینو ته دعوت ورکړل شوی چې هغوی امریکا ته سفر وکړي د اسلامي امارت دلیل دا و چې موږ تاسې په توافقنامه باندې کار کړی ده او 18 کاله جنگ تیر شوی ده هسې هم د دوو دښمنانو تر مابین چې جنګ یې سره کړی چې تر څو یې توافق نه وي سره کړی سوله یې نه وي کړې تر هغه وخته پورې یو د بل کور ته نه ورځي نو توافقنامه به امضا شي بیا به د اسلامي امارت پلاوی امریکا ته سفر وکړي د توافقنامې په امضا سره به ډېر تشویشونه هم راکم شي د ولسونو قناعت به هم حاصل شي اطمینان به هم زیات شي بیا به دا سفر ښه مثمر وي که بیا هم دغه مذاکرات یو مخ ناکامه سي یا بیرته پیل نه سي ډېر زیان به چا کړی که مشخصا راته ووایست تا د مخکې دا پوښتنه وکړه چې دا مذاکرات به بیا له کومه ځایه شروع کېږي مذاکراتو باندې خواري ختلې ده په هغوی کې په ډېرو مسایلو باندې توافق سوی ده
په ډېرو مسایلو کې موږ نتیجې ته رسېدلي یو. نو شاته تګ په هیڅ صورت په کار نه ده. له هماغه ځای نه به شروع کېږي چې چېرته رسېدلي یو او داسې دې کې تاوان چا وکړو. زه فکر کوم موږ په ځکه تاوان نه یې کړی چې موږ خو په دې مذاکراتو سره کوم داسې تاوان نه ده زغملی، نه الحمدلله په سب کې کومه بې اعتمادي رامنځته شوې ده، کومه دوه نظري یا درې نظري رامنځته شوې ده چې څوک دې په یوه نظري څوک دې په بل نظري، نه هغه جهادي صفوف د یوې ورځې دپاره یا د یوه ساعت دپاره له فعالیته لوېدلي دي. زموږ خو هر څه په خپل ځای دي او دریځ هم په خپل ځای ده. 20 کاله مخته هم دا خبره کوله، په هغه وخت کې امریکایي پلاوي به کله راتلو یا به ورسره کېناستو چې زموږ دریځ دا ده چې د مفاهمې او د تفاهم له لارې مسایل حل شي. نن هم هغه دریځ ده. نو په هغه دریځ باندې ولاړو د موږ طرف ته کوم نقصان نشته. البته د دوی په طرف کې به په دوی باندې د اعتماد کموالی په نړیواله سطح زیات شي او دوی سره به دا دلیل ډېر کم وي چې دوی خپلو ملګرو ته او د نړۍ نورو هیوادو ته د سیمې هیوادو ته او بیرته حتی خپل ولس ته بیرته جوابګوی وي. بلې تاسې لکه څرنګه چې لیدل کېږي د مذاکراتو د بیرته پیلېدلو دپاره کېدای شي تاسې هم طبي خبره ده هڅې شروع کړي وي په دې وروستیو کې ځینو هیوادو ته لکه مسکو ته او ایران ته او کېدای شي نور هیوادونو ته هم سفرونه په پلان کې وي، سفرونه هم پیل کړي دي. دغه رقم لیدنې کتنې او دا سفرونه څومره تاثیرګزار کېدلی سي د مذاکراتو په بیا پیل باندې؟ اصلا دا سفرونه خو د موږ د هغو اړیکو په بنا ده چې موږ د سیمې له هیوادو سره او بیا د نړۍ له هیوادو سره لرو یا یې پسې رغوو او پسې پراخوو یې. دا خو هغه د موږ د ډیپلوماسۍ یوه برخه ده او د سیاسي دفتر په مسؤلیتو کې راځي. او همدارنګه دا هم یو واقعیت چې د مذاکراتو ځنډ هم یوه لویه خبره ده. موږ غواړو چې په دې کې هغه کوم استدلال چې موږ لرو یا څه حقایق چې دي هغه له هیوادونو سره شریک کړو او هغوی په دې پوه شي چې په دې کار کې ملامت څوک دی او سلامت څوک دی. متقي صاحب، د اسلامي امارت مذاکراتي پلاوي او مذاکراتي ټیم له امریکایي لوري سره شاوخوا 9 پړاوه خبرې وکړلې، ډېر اوږده مرحله یې طی کړله. د نړۍ او د افغانانو دغه جریانونه ډېر د پام وړ و، د تایید وړ وګرځېدل او ډېر امیدونه یې وو په دې اړه. خو یوه اندېښنه او پوښتنه دا ده چې اسلامي امارت ولې د کابل رژیم سره په دغه یو پړاو کې هم حاضر نسول چې لغو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول خبرې وکړي؟ آیا اسلامي امارت که رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن راسي، نو د کابل رژیم خو هم په جنګونو کې لړلی ده، دخیل ده، ولې تیار نسو یا ولې نه تیاریږي اسلامي امارت د کابل رژیم سره خبرې وکړي؟ اول خو باید وایم چې د کابل اوسنۍ اداره او کومه په کابل کې په اقتدار کې ده، که تر دې مخته وه که 18 کاله مخته په قدرت کې نول شوې ده، نو دا هغه وخت رامنځته شوې ده چې تر هغه ډېر وړاندې د اسلامي امارت او د امریکا تر مابین جګړه شروع شوې وه. امریکا په افغانستان یرغل کړی و، د اسلامي امارت په ضد یې جګړه شروع کړې وه. په هغه وخت کې د کابل د اوسنۍ ادارې نوم هم نه و، د چارواکي هم په صحنه کې نه و. له هغه بعد دا اداره جوړه شوه. نو جنگ اول امریکا شروع کړی ده، اول باید مثلا له امریکا سره حل شي وه. بله دا د افغانستان د مسلې 2 اړخونه دي، یو خارجي بعد ده، یو داخلي. د موږ همیشه ټینګار په دې وي چې خارجي بعد باید لومړی حل شي چې داخلي ته لار هواره شي. او درېیمه خبره دا ده چې تاسې پوهیږئ چې کله څوک چا سره مذاکرات کوي نو له داسې اړخ سره باید مذاکرات وشي چې هغه د کړنو د پرېکړو اختیارات ولري، هغوی عمل وکړی شي. نو د موږ برداشت دا ده چې د کابل اداره هغه واک نه لري چې په هغو باندې بیا د عمل وکړی شي. موږ تاسې ولیدل د کابل ادارې په راس کې پخوا حمید کرزی و، هغه به بار بار چغې کړې چې دا بمبار دی په ملکي خلکو نه کیږي، حتی کله به یې اوښکې هم توی کړې او هغه د دوی په نسبت باندې د افغانستان منلی رئیس جمهور و، بلکې انتخابي رئیس جمهور یې باله. خو د هغه خبره ګوره یو بمبار یو بم یې په وینا باندې نه بندېدو، یو بمبار نه بندېدو. او همدارنګه بیا په دې اوس وخت کې ګورئ حکمتیار صاحب سره له ملګرو له دې اوسنۍ ادارې سره توافق وکړو او کابل ته ورغی، له هر څه نه ورته تیر شو. خو هغه وړې وړې ژمنې چې ورسره کړې وې هغه یې عملي نه کړې. خپله حکمتیار صاحب په دې اعتراف کوي چې له ما سره په کړیو ژمنو باندې وفا نه ده شوې. نو یو خدای اختیار نه لري
دومه خبره دا ده اوسنۍ کومه اداره چې په کابل باندې مسلطه ده دا اصلا موږ په رسمیت نه پیژنو. دا صحیح ده، موږ دریځ ډیر واضح ده چې دا هم د افغانستان د موضوع یو جهت ده. نو په افغاني جهت کې دا یو جهت ده. موږ کله بین الافغاني مذاکراتو ته داخلي وو او دغه توافق مو کړی ده، نو په هغې کې به یو جهت د کابل د ادارې مې څوک راتلای شي. لکه تاسې ولیدل د ماسکو کانفرنس ته رالو، د دوحې کانفرنس ته رالو، همداسې مختلفو مناسباتو باندې چې ناستې سوي دي، دوی ګډون پکې کړی، خو د حکومت په نمایندګي نه، د یو جهت په حیث باندې، د یو شخصیت په حیث باندې بیا هم همداسې کولی شي. او د افغانستان مختلفو خلک دي، قوتونه دي، سیاسیون دي، هغوی ټول باید پر روانو جریاناتو کې برخوالي او په هغې کې یو جهت کابل اداره هم کیدای شي، خو د حکومت په حیث نه. بلې لکه څرنګه چې تاسې وویل چې تمه ده چې دا مذاکرات بېرته باید پیل شي او په ګټه ده چې پیل شي. که چېرته دا مذاکرات بیا پیل کېږي او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواریږي، څونه تیاری لرئ؟ او که دا راته ووایست د کابل ادارې او د ځینو سیاسینو د مذاکراتي لیست کې چې کوم نومونه وو او پخوا تاسې نه وو منلي، په آینده کې به هم په خپل دریځ ولاړ یاست او که به هغه اشخاص ومنئ؟ د مذاکراتو د بیا پیل دپاره خو ځکه عقل دا تقاضا کوي او شرایط دا وایي چې باید شروع شي، ځکه مخکې چې امریکا په افغانستان باندې برید کاوه، خارجي ځواکونه افغانستان ته راتلل، نو یوه بهانه یې په لاس کې اخیستې وه چې موږ د هغه چا په ضد جنګېږو چې په موږ باندې حمله کړې ده یا موږ ته تاوان رسېدلی ده. اوس په دې توافقنامه کې، په دې مذاکراتو کې دا ټول مسایل طی سو او د افغانستان خاورې نه دوی ته اطمینان حاصل سو او دوی تر اخري لحظې پورې په ټولو شیانو باندې قناعت وکړو. نو اوس که دوی بیا جنګ ته دوام ورکوي، هېڅ دلیل به نه لري، هیڅ استدلال به نه وي ورسره، نه نړیوال قناعت ورسره کوي، نه خپل ولس قناعت ورسره کوي، نه په افغانانو کې داسې ذهنیت به پیدا کېږي له غلام ذهنیت هماسې وه چې هغه د دې ته په دې قناعت وکړي چې دا جنګ نو د څه دپاره، تا خو راغلی وي چې ما ته خطر د خطر اطمینان دې حاصل کړو، توافق دې وکړو، ټول مسایل دې په خپله خوښه د خپل قوي ټیم په توسط باندې ومنل، نو بیا چې ته جنګ کوې د کوم دلیل له مخې. دومره خبره دا ده چې دا یو خبره به کېدله چې له داخلي لوري سره ولې اسلامي امارت مذاکرات نه کوي. په دې توافقنامه کې واضح راغلی و چې د همدې روانې میاشتې په 23 تاریخ به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. هغه دلیل هم ختم سو. نو مذاکراتو د نه شروع کېدو یا د ځنډېدو دپاره هېڅ دلیل نور پاته نه ده. پاته سو دا چې د افغاني لوري نه به څرنګه کسان په دې دغه کې وي. زموږ خو مطلب دا ده چې د موضوع ته د حل لاره راوباسو او په دې کې داسې پرمختګ وشي چې هغه د افغانانو په ګټه وي، هغه نور دا مسله ورسره حل سي، په افغانستان کې امن راسي، اسلامي نظام راسي، اشغال پای ته ورسیږي. نو هغه طبعا هغه څوک په دې کې ښه رول لوبولی سي چې هغه دې ټکو ته ژمن وي، هغه واقعا سوله غواړي، هغه واقعا اسلامي نظام غواړي، هغه واقعا د افغانستان ګټې غواړي، هغه واقعا خپلو ملي منافعو ته ژمن وي، هغه د بل چا زیر اثر نه وي. نو موږ به کوشش دا وي چې هغه څوک په مذاکراتي وفدونو کې راسي چې هغوی دا مواصفات ولري. نور موږ کوم خاص شرطونه نه لرو. تاسې د خطر خبره وکړله، په دا موافقتنامه کې هم غالبا دا ټکی راغلی و چې افغانستان به د نورې نړۍ لپاره د خطر او ضرر ځمکه او ځای نه ګرځي. د 19 کلنې جګړې ته په کتو او دلته د نیمې نړۍ د پراخ استخباراتي حضور د شیسو او جالونو ته په کتو او هم دې ته په کتو چې تاسې د کابل ادارې سره هم کوم تماس نه لرئ، نو تاسې د امریکا او نورې دنیا ته څنګه اطمینان ورکولی شئ چې افغانستان به د خطر او ضرر ځمکه نه ګرځي په آینده کې؟ ګوره چې کله امریکایانو او خارجیانو په افغانستان تجاوز نه و کړی، په 95% خاوره کې بهترین امن او دا اوس کوم مقاومت روان ده، په دې کې ګورئ ولس ټول ولاړ ده او ټول ملت په اتفاق سره یو بل ته لاس ورکړی ده. زموږ دا یقین ده چې که چیرې خارجي قوتونه له افغانستان نه ووځي او دا توافقنامه نهایي سي او لاسلیک سي، چې ټول خارجي قوتونه ووځي او ټول افغانان لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپلې خوښې یو قوي مرکزي اسلامي حکومت رامنځته سي، بیا څوک کولی شي په افغانستان کې لاس ووهي یا د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي؟
متفق صاحب که بین الافغاني مذاکرات ترسره سي او په دې مذاکراتو کې هغه جهتونه چې له وخته د اقتدار او چوکیو او شوقیان دي که هغه د چوکیو یا د منصب پر ویش باندې راضي نسی او بیرته په سمتو کې